آیت نمبر 169 دی انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. دلته کې الله تعالی د شیطان چالونه بیان کړل. انما بشک مطلب چې د شیطان کار صرف دا دی چې انسان په برای کې اونخلي ګناهونو کې اونخلي او هغه د دې حکم ورکړي انسان ته، یعنی د برای او د بهایي. بهایي هم برای ده، به جدا جدا ولې بیان شول چې بهایي یعنی بالسوء او الفحشاء، ځکه چې شیطان په برایو کې خاص کر د دې برای حکم کوي چې انسان بے حیا شي. همدا چال چې د حضرت آدم علیه السلام او حوا علیه السلام سره کړو. بے حیايي غټ ازمایش دی، خاص کر نن سبا ډېر زیاته هر طرف ته بے حیايي ده. خبرې داسې بے حیا والدي، میگزین دي، پوسټرز دي، ډرامې دي، ایډز دي په ټي وي کې راځي. بے حیا لباس دی، دا ټول شیطان چې د بے حیايي داسې په انسان اچولې ده. هغه مطلب هغه خلک داسې خلک د شیطان په کنټرول کې راشي، نو انسان ته بیا دا ګناه هلکه ښکاري چې هغه ته داسې ګناه مطلب شیطان هغه ته هلکه ښکاره کوي چې لکه دی ته دا ګناهونه ښکاري. نو اخر انسان به د کې رو رو اون خلک برای کول بیا هغه ته آسان شي. بیا خلک وایي چې موږ څه کړي دي، خیر دی، دا خو عام خبره ده، ټول خلک یې کوي، موږ به هم کوو. بې حیایي نه بچ کېدل ځکه ضروري دي چې دا رو رو انسان زنا طرف ته بوځي. الله فرمایي داسې څیزونو ته نږدې کېږئ هم ما چې تاسو ګناه ته ورسئ. یعنې هغه لارو نه الله تعالی انسان بچ کوي، یعنې په هغه لاره به هم نه ځئ. څوک چې بیا بچ شول نو هغوی سلامت شول. شیطان څنګه حکم کوي؟ صرف وسوسه اچوي. وان تقولوا ما لا تعلمون. شیطان د دې حکم کوي چې تاسو هغه خبرې د الله په باره کې وکړئ چې تاسو ته نه پته. او دا خبره مسلمانانو کې عام ده چې علم ورته وي ای باوجود او بیا هم ځان د الله د خبرونو نه خبري، الله احکامات باندې عمل نه کوي، نه مني، نه منلو ته تیار دي. دې لپاره بیا بهانې کوي چې دا اوس نه منلو لپاره بهانې کوي، خپل مرزي مطابق بیا مطلب واخلي، معنی ولا بدل کې د دې خبرو. نن وخت کې بعض داسې عالمان دي چې انسان تلک د ځان نه خبرې خای او وایي چې دا د قرآن او د حدیث خبرې دي، د خلکو په مرزه حکم بدلی یا د بزرګانو خبرې د حد نه سیوا بیانې چې دا هغه ومنلی شي، نو اصل خبره پټه شي او خلک دی بیا ما دولت ورکوي په بدله کې چې لکه دې موږ صحیح فیصله وکړه. نو ځکه انسان له داسې خلکو داسې خبرونه بچ کېدل دي، د دې لپاره صحیح علم اخیستل دي چې موږ ته هم غلط ښکاره شي او موږ غلطو ته غلطو نه وایو. الله په باره کې د کمې خبرې چې چاته پته نه نو هغه خبره نه دی کول. که څوک د ځان خبرې کوي صحیح علم ورته نه نو بیا داسې د خلکو انجام جهنم دی. د دې آیت کې الله تعالی د مینې او الله تعالی د خیر خواهی موږ ته پته لګي چې انسان بے مقصد کارونو، ګناهونو، نقصانات نه بچ کول غواړي او انسان کامیابی طرف ته بوزي، یعنی چې جنت ته ولا ورکول غواړي او د الله هر حکم باندې عمل کول زموږه فائدہ را حد کې اوسېدو باندې زموږه فائدې دي. او ځان بچ کول او داسې خلکو نه، مجلسونو نه، داسې کارونه چې پای کې برای بے حیايي. آیت نمبر 170 دی واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله. الله فرمایي چې کله دې ته ویل کېږي چې اتباع کوي دا غصه چې الله طرف نازل شوی دی، یعنی اومنه قرآن او حدیث کې څه چې ویل کېږي هغه سم کوي چې الله او رسول پاک صلی الله علیه وسلم د سره تاسو باندې کړی یې، نو ولې تاسو داسې کوي؟ یعنی نو دی وایي چې دا ځکه چې داسې زموږ آبا نه مشرانو کړی دي، موږ ځکه هغه څه کوو. مطلب چې تاسو موږ ته نوې طریقې ښایي ځکه موږ نوې نه منو. ابو طالب آخري وخت پورې ځکه ایمان نه راوړی چې ښځې به وایي چې مرګ په وخت ویرېدو او د خپل پلان نږدې نه پرېښودو. د دین نه منع کېدو غټه وجه دا ده چې هغه وخت هم او نن هم خلک وایي چې دا د پلان نیکه په طریقې باندې دي. مطلب که څه ودونه دي، کوئی دنه دي یا رسم رواجونه دي، دا څلوېښت ورځې د مرګ نه پس یا د کونډې تعویضونه کول، دا طریقې چې دا به هغوی کوو. نو دې ته بیا چې دې ته کله وویل شي چې ولې دا په قرآن کې حدیث کې خو لکه نشته، دا خو نبي صلی الله علیه وسلم نه دي کړی، نو د هغې جواب دا ډېر سخت دی. هغه دا چې لکه هېڅ دلیل نشته، الټه لکه بد اخلاقي بیا شروع کېږي چې د دې خبرو نه خلک منع کېږي. نو صرف دا وایي چې دا زموږ مشرانو کړي دي، بل دلیل خو سره نه، نو صرف دا وایي چې دا زموږ مشرانو کړي دي ځکه یې موږ دا هغې بهانه ده. یعنی دنیا په کارونو کې د مشرانو نه منل کېږي، د هغې په شان اخلاص، ساده ژوند، ساده خبرې نه کوي، مګر چې دین خبره شي نو د هغې بیا ضرور منل کېږي او هغه هم په دې څیزونو کې. نو الله دې له جواب ورکړو چې دې به ضرور د پلان نیکه په طریقه باندې ځي، که هغې په هدایت نه و نو بیا به هم ځي د هغې په طریقه. نو داسې خو د مکې مشرکانو به هم وایي موږ د پلان نیکه نه د بوتانو د عبادت لکه زده کړی د هغې به کوو نو موږ هم کوو. زموږ مشران په غلطه وو نو چې هغې د بوتانو عبادت کوو نو دا بوتان خو به قیامت پر ورځ مطلب موږ بچ کوي. نو داسې غلطې عقیدې دا د هغې وي، داسې غلط عقیدې طریقو چې څوک ځي نو د هغې اولاد به څه ایمان راوړي، یعنې هغې خو بیا کفر کې زیاتېږي. نو دلته پته لګي لکه د ړندو چا پسې نه دي تلل، غلطو باندې چا اتباع نه دي کول، که هغه امام یا پلار نیکه یا خاندان والا، اتباع به صرف د قرآن او حدیث کېږي. آیت نمبر 171 دی ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق.
الله فرمایي او مثال بیانوي او مثال د هغه خلکو چا چې کفر وکړو د کفر خبره شاته خلکو مطابق کیږي چې د هغې د آبا د پلار نیکه لکه د ړندو اتباع وکړه نو هغې ته هدایت نه و میلاو شوی دی هم که د هغې په شان د هغې په لاره روان شول نو الله دې د کافرانو وي د دې مثال یې داسې چې دې ته که تاسو هر قسم آواز ورکوئ هر طریقې سره ورته قرآن واوروئ نو دې پروا هم نشته نه دې پوهېږي یعنې دې دپاره دا دعوت صرف یو آواز نه دی مطلب آوازونه دي سوري او دا پته نشته دې ته چې دا هدایت دی او داسې آوازونه چې دې اوري څونه هم چې دې ته دلیلونه بیان شي مطلب دې اورېدو والا نه دي الله تعالی فرمایي صم بکم عمي کاڼه دي ګونګیان دي ړانده دي یعنی په ظاهر غور سره د دې سم د غوګونه سم د جبې سم دي مګر دی عقل نه لري او کاڼه څنګه شول په دې باندې کاڼه شو چې لکه دی اورېدلی شو سیزونه په دې باندې اثر نه کوي څونه هم کدي کور ته سوای دین اوري او ګونګیان څنګه شول یعنی هر قسم خبره کولی شي مګر حق خبرو د پاره بیا ګونګیان کی ځان ګونګیان کړي یعنی خبره نه کوي بیا وړاندې څنګه شول یعنی په ظاهر سم دي په ظاهر سم دي وړاندې نه دي او حق ته نه ګوري چې ایمان راوړي یعنی حق اورېدل هم نه غواړي ویل هم نه غواړي او لیدل هم نه غواړي نو خپل هم په صحیح لار ته نه غواړي خلکو ته دعوت نه ورکوي نو دا درې نعمتونه دي هدایت اخیستو لپاره چې دا درې واړه څوک هم استعمال نه کړي نو بیا هغې ګمراه شي او عقل څنګه نه لري دې سوچ هم نه کول غواړي عقل داسې څیز دی چې په هغې په ذریعه باندې انسان الله پېژندی شي حق طرف ته تللی شي نو نن هم دا حال دی چې مسلمان قرآن طرف ته نه راتلل غواړي او غټه خبره ده یعنی څوک چې دا اورېدل هم نه غواړي ان راتلل خو غټه خبره ده اورېدل هم نه غواړي هر بنده ته ځان په هدایت باندې ښکاري نو دا یا ساتل چې قرآن نه بغیر هدایت نشي ملاوي دی آیت نمبر 172 دی یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم الله تعالی فرمایي ارشاد آیت کې د ټول انسانانو ته د پاک حلال خوراک ذکر شوی دی حکم شوی دی او دلته کې ایمان والو ته خبر ده چې پاک سيزونو کې مطلب پاک سيزونو کې خوري او دلته ولې حلال خبرونه شو دلته ځکه چې ایمان والا خو اسیم مطلب ای حلال خوري رزقناکم یعنی چې موږ تاسو له درکړې دي هغه کې خوري مؤمن دا خبره مني چې مال رزق الله تعالی راکړي دی ځکه هغه پاک خوري او الله پکې نه هېري او شکر هم د هغه الله کوي نو دلته د شکر خبر ذکر رااله چې عام انسانانو شکر نه کوي مؤمن ضرور شکر کوي شکر ادا کوي ځکه دې ته خبر شوه چې تاسو به شکر کوئ ان کنتم ایاه تعبدون کچره تاسو سره د هغه عبادت کوئ عبادت بل معنی نه غلامی ده یعنی که تاسو د مطلب د هغه غلام شئ تاسو به ضرور پاک که تاسو دغه غلامی کوي غلام یې نو تاسو به ضرور د پاک خوراک تنظیم کوي پاک خوراک به کوي او دینه بس ضرور شکر کوي او شکر سي یعنی ځنه اعتراف کول دا منه چې د هر سره را کړی دي دویم د جبه سره هم دا شکر کول دریم د عملی شکر هم کول دي یعنی جسم هم د الله فرمانبرداري وکي او د شکر بل معنی فرمانبرداري شو د الله تعالی حکم من اطاعت کول صرف د الله لپاره ځکه چې هغه خالق دی زموږ مالک دی او د کوم ته پیغام دی الله نعمتونه درکړي دي اوس نعمتونه والا هم یاد ساتي نعمت په ملاوي د زموږ سهالي په کار خدای چې موږ شکر وکړو مګر نعمت په خوشحالو کې حد نه وځو او د الله تعالی ټول نعمتونه غلط استعمال کوو صرف په خلو شکر کوو د عمل نه به شکر نه بلکې ناشکری شي آیت نمبر 173 دی انما حرم علیکم المیتة والدم الله فرمای او دلته کې الله تعالی د هغه سيزونو لیست الله بیان کو څه چې حرام دي او دلته په دلګي چې حرام سيزونو ډېر لږ دي او حلال ډېر دي مګر شیطان انسان حرام طرف ته بوزي حرام کې ول دلته کې میتة تا یعنی هغه ساروي چې مردار دي چې هغه نه ذبح شوی نه حلال شوی او حلال یې مګر ذبح شوی نه وي نو هغه ساروي هم حلال حرامي او چې پاغه باندې الله نوم دی غسته شوی مثلا بسم الله الله اکبر په نه ویلې شوی نو دریم هغه ساروي هم حرام دي چې مشرک هغه ذبح کړي دوی د دوه مردار سيزونه چې دی هغه نشي استعمال کېدي یو خدای چې مې یا دا چې سمندر کې لکه اوبو کې او دویم مولخان ټیډي چورته وي او ودمه دلته کې وینه راځي حرامه ده هغه وینه چې روانه وي څنګه چې ذبح کیږي حلاليږي او وینه ته روانه نو هغه حرام ده ذبح کولو لپاره دلته شرط نه حلالولو لپاره سړی مسلمان وي یا اهل کتاب چې مشرک نه وي او دویم دا چې بسم الله الله اکبر ویل دریم دا ذبح کولو لپاره چې وینه بیول ضروری دي حرام کې بل قسم ولحم الخنزیر دا دی او د خنزیر غوښه هم حرام ده هر څه حرام دي مطلب که داغه اډو کې دی که داغه د سکین دی د هر څه چې داغه واز دغه حرام دي وما اهل به لغیر الله
او هغه څاروي هم حرام دي چې په هغې الله نه علاوه د بل چا نوم واخیستل شي. پخوا وختونو کې به دا و چې مشرکانو به کله حلاله کوله، د خپلو بتانو نومونه به یې اخیستل په قربانۍ کې. نو دې وجې نه مطلب هغه چې کوم قربانۍ کولې یا به د بتانو په نوم کول یا به څه بل څه مقصد خو غلطې کېدې ځکه حرام و. نو هغه قربانۍ څاروي هم حرام دي چې خاص مزارونو باباګانو د هغې په نوم باندې لکه مطلب غلطه کېدې په وجه هغه د هغې مزارونو په نوم باندې حلاله کېږي، دا هم حرام دي. د الله نه علاوه خپل مقصد دپاره د باباګانو نومونه حلاله کوي، نو هغې خوشحالولو دپاره هغې داسې کول، نو داسې هم حرام دي. الله فرمایي دا حق د الله دی چې د الله نوم پرې واخیستل شي، ځکه چې هغه هر چا له رزق ورکړی دی، هغه ځناور ورکړي دي انسان له، نو الله دا جایز کړي دي. پکار ده چې انسان صرف د الله نوم په هغې باندې واخلي. فمن اضطر، نو چې څوک مجبوره کړي شول مثلا د چا په مخ کې خنزیر غوښه ده یا شراب دی، د انسان داسې حالت دی چې هغه مخکې لکه بل څه د خوراک څښاک څه نشته، اوس که دا خنزیر یا شراب ونڅکي ونه خوري نو مړ به شي. یا داسې مسلمان چې هغه مجبوره کړي په زور هغه په زور د خنزیر د غوښه ورکړي شي، شراب ورکړي شي، او د هغې خپل زړه نه دی د حرام خوړلو لکه هغې ځان بچ کول، یعنې حرام خوړو څکلو به د هغې مجبوره کړی شي، نو الله فرمایي فلا اسم علیه، بیا په هغه باندې څه ګناه نشته که لږ شانتې وخوري، یعنې دومره لږ چې بس په هغې باندې د هغه ژوند بچ شي. ان الله غفور رحیم، بیا الله تعالی هغې معاف کولو والا دی، ځکه چې د هغې مجبوري وه، هغې مجبوره کړی شول، هغې حرام یا مردار وخوړل، د هغې څه شوق نه و. آیت 174 دی ان الذين يكتمون ما انزل الله. اوس دا خلکو خبره ده چې د الله تعالی نازل شوي کتابونه، یعنې دا د یهود علماو کارو، دوی به داسې کو چې د الله نشانې به لکه ټولې پټې کړې وي. اوس هم چې انسان د الله خبرې احکامات پټ کړي، نو دا ځکه پټې چې دوی صرف د خپل مال عزت فایدو حاصلولو دپاره. نو الله فرمایي دا دې ډېر لږ قیمت اخیستو دپاره دومره لوی کلام پټ کړو. او دلته کتاب پټول دوه معنی راځي، یو خو دا چې د نبي صلی الله علیه وسلم راتلو خبرې نشانې به یې پټولې، دویم غلطې فتوې به یې ورکولې او انصاف به یې نه کو، یعنې اصل خبره به یې پټوله. او موږ د نصیحت د علم اخیستل خلکو ته هم هغسې رسوئ، حکمت سره پټول نه دي، مطلب حکمت سره رسوئ، پټول نه دي پکار، دا غټ جرم دی. اولئک ما یأکلون، او دا خلک چې کلام په کم قیمت په بدله کې لکه اصل کې دي د خپلو اخرو کې ځان له اور جمع کو، یعنې اصل چې دې سره کم کلام و د هغې په قیمت کې دي اصل کې په بدله کې ځان جهنم واغستو، او دا د دې سزا ده. په خېټه کې د اور جمع کېدل، ان دا به جمع کېږي، دا اور به په دنیا کې دې ته نه ښکاري، آخرت کې به دې ته ملاویږي. دومره سزا چې الله تعالی به قیامت پر ورځ دې سره کلام هم نه کوي، دا دویمه سزا ده. د کلام نه کولو مطلب دا الله تعالی به دې نه دونه ناراضه وي چې خبرې به هم ورسره نه کول غواړي. دریمه سزا چې الله به دې نه پاکوي د ګناهونو به دې پاک نه شي، جنت ته به څنګه ځي، مطلب دا دی چې جنت ته لاړ نه شي، دې دپاره دردناک تکلیف والا عذاب دی. آیت نمبر 175 دی اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى. همدا خلک دي چې دې ځان له ګمراهي واغسته هدایت په بدله کې، او هدایت سو د علم خور، مګر دې هدایت پټ کو او ګمراهي له توجه ورکړه. او دلته کې سخت سزا نه پته لګي چې علم نه خور لکه جاهلیت خورول دي، خلک په نقصان کې چول دي، او خلک بیا حرام او حلال ژوند په مقصد نشي پوهېدی. که دې علم خولې ونه کې دي شي خلکو هدایت دغسته ونه هدایت ورته ملاو شوی ولا عذاب بالمغفره، او عذاب د مغفرت په بدله کې خوښ کو. انسان ته مهلت دي که مغفرت اغستل غواړي یا عذاب، که چا پټ کړو هدایت نو عذاب دی، که علم خولې نو مغفرت به ورته ملاو شوی. فما اصبرهم على النار، د دې څومره صبر دی په اور، یعنې دې ته پته ده چې دا عمل به مونږه اور پورې بوځي، بیا هم حوصلې سره صبر سره به دې عمل مضبوط دی، یعنې خپل خراب عمل باندې. نو دلته دې تعجب شوی دی چې تاسو ته د اور پته ده چې دا عمل به مونږه اور ته بوځي، او بیا هم دې دا عمل کوي. آیت نمبر 176 دی ذلک بأن الله نزل الكتاب بالحق. الله فرمایي دا سزا دی لځکه ده چې الله چې څه نازل کړي دي نو دا حق دی ټول، او تاسو دا پټې کړئ، یعنې حق مو پټ کړو چې چاته پته وي چې دا حق دی نو هغه بیا حق چرې نه پټوي، هغه ضرور خلکو ته یې رسوي او د هغې به کم قیمت نه لګوي. الله تعالی فرمایي چې چا په دې کې اختلاف وکړو، په دې کې بحثونه وکړل، لفي شقاق بعید، دې په مخالفت کې دي ډېر لرې وتل، یعنې خپل ضد په وجه دې اختلاف وکړو، بحثونه یې وکړل، په دې کې ونښتل. نو څوک چې اختلاف کوي بیا هغه ته حق منل ګران شي، حق ته حق ښکاره نه شي، ظاهره خبره ورته منل هم ګران شي. نو دلته د دې یهودو علما بل جرم بیان شو چې دې به مخالفت کو، ځکه په دې اور کې داخل شول.